کله چې په یو معاشره کې انصاف راشي نو هغه معاشره ترقی کولی شي. دا نه چې د غټو دپاره یو قانون او د غریبو دپاره بل قانون، د خپلو دپاره یو قانون او د پردو دپاره بل قانون، نو دغه معاشره بیا ترقی نشي کولی. کله کله یو زوی ډېرې پیسې ګټي او بل زوی بېروزګاره وي، هغه پیسې نه ګټي، نو مور پلار ته چې دا ډېرې پیسې ګټي دا ورته ډېر زیات ګران وي، او چې کوم پیسې نه ګټي هغه یې په سترګو هسې بې سبد لګي. نو زما خوږو پښتنو داسې نه دي کول پکار، ځکه چې دا هم بې انصافي شوه، دا هم کله کله زموږ د بچو په زړونو کې د مور پلار نه نفرت پیدا کوي. السلام علیکم ورحمت الله. زما خوږو پښتنو، که چېرې مونږ خپله معاشره ترقي یافته کول غواړو نو یو کار به کول غواړي، او هغه کار دا دی چې په معاشره کې به انصاف راوستل غواړي. دا نه چې غټانو دپاره یو قانون او د غریبو د خلکو دپاره بل قانون، نو دغه معاشره بیا ترقي نشي کولی. نو ځکه هو غني خان بابا وی دا څنګه انصاف ته ای ساقي په میخانه کې ستا، غوړو له غوړو دریاب او ساس کې نه ځي نورو لا، ځان له چې قمقل شم هوښیار شم هله نورو لا. زه یم عبدالله عابد د سوات یونیورسټۍ نه تاسو ته مخاطب یم، او زما دا ارمان دی چې پښتون قام دی معاشي او معاشرتي طور باندې ښه مضبوط شي. اوس تاسو ته زما دا خواست دی چې زما دا اواز خپلو ملګرو سره شریک کړي، کیدای شي چې څوک پې عمل وکړي او د هغوی ژوند جوړ شي، نو زما او ستاسو به پکې پوره حصه وي. اوس راځو خپلې موضوع اړخ ته، او هغه دا ده چې زمونږ معاشره به څنګه ترقي کوي. نو زما خوږو پښتنو، کله چې په یو معاشره کې انصاف راشي نو هغه معاشره ترقي کولی شي. دا نه چې د غټو دپاره یو قانون او د غریبو دپاره بل قانون، د خپلو دپاره یو قانون او د پردو دپاره بل قانون، نو دغه معاشره بیا ترقي نشي کولی. اوس دا معاشره کې به دا انصاف راځي څنګه؟ لومبۍ خبره څنګه چې د ماشوم تربیت د مور د غېږې نه شروع کیږي، همدغه شانتې دغه مور چې کله خپلو بچو سره انصاف کوي، دا نه چې دا مې ګلالې بچی دی، دا مې د زړه سر دی، او دا بل روان دی، او دا بل داسې دی، او دا بل هغسې دی. نو چې کله د دغه ځای نه بې انصافي شروع شي نو زمونږ په لاشعور کې به د بې انصافۍ هغه شروعات وشي. خفه کېږو به نه. کله کله یو زوی ډېرې پیسې ګټي او بل زوی بېروزګاره وي، هغه پیسې نه ګټي، نو مور پلار ته چې دا ډېرې پیسې ګټي دا ورته ډېر زیات ګران وي، او چې کوم پیسې نه ګټي هغه یې په سترګو هسې بې سبد لګي. نو زما خوږو پښتنو داسې نه دي کول پکار، ځکه چې دا هم بې انصافي شوه، دا هم کله کله زموږ د بچو په زړونو کې د مور پلار نه نفرت پیدا کوي. ټول د زمونږ او ستاسو بچی دي، نو هغې ته په یو سترګه کتل پکار دي. دویم، د کور نه به راوځو کله چې یو استاد په خپلو شاګردانو کې فرق کوي، لکه چې کوم داسې غوړ وي مالدار وي هغه ته نمبرې ډېرې ورکوي، هغه ته پروټوکول ښه ورکوي، هغه سره ښه ملاویږي، غاړه غټی ورځي. او چې کوم داسې غریب وي خوړ پرق وي نو هغه له د غاړه خو څه کوي چې د لاس ګوتې ورکوي او په ښه سترګو سره نه ملاویږي. نو دغه ځای کې هم استادانو لم پکار دی چې په خپلو شاګردانو کې انصاف کوي. نو دویم درجه او دویم سټپ دغه دی. دریم، چې کوم کتابونه دي زمونږ چې کوم نصاب دی په هغې کې داسې قصې شاملول پکار دي چې څوک انصاف کوي نو هغه ته به په دې دنیا کې هم فایده کېږي، په هغه دنیا کې هم فایده کېږي. چې کومه معاشره کې انصاف کېږي نو هغه معاشره ترقي کوي، او چې کومه معاشره کې انصاف نه کېږي نو هغه معاشره ترقي نشي کولی، بلکې هغه معاشره کې به جنگ جګړې وي، لا قانونیت به وي، خلک به قانون نه مني بلکې خپل قانونونه به هر چا جوړ کړي وي. نو چې دغه شانتې قصې او دغه شانتې واقعات
زمونږ په کتابونو کې شامل شي نو امید د رب دی چې زمونږ پر روان نسل کې به د انصاف شعور پیدا شي او کیدی شي په دې کې انصاف پیدا شي دی خپل بچو سره بیا انصاف کوي خپل شاګردانو سره انصاف کوي او همدغه رنګي چې دی کله افسر شي یا د یو بزنس مالک شي یا په یو ځای کې ولا اختیار ورشي نو بیا به چې کوم دی هغه ځای کې هم دی انصاف کوي او خپل پردی پکې نه ګوري زما تاسو ته خواست دی چې مونږ به شروع د خپل ځان کوو مونږ به په خپل ځان کې انصاف راولو په خپل اولاد کې به انصاف راولو او همدغه رنګې به بیا د معاشرې نه توقعات ساتو ستاسو د کتلو یو جهان مننه خوشحاله اوسئ ودان آباد اوسئ بریالي اوسئ د لوی الله په امان د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي